د ډاکټر نجیب د شهادت تلین ولې لغوه شو؟ اشرف غني څنګه یو ځل بیا بې غیرتوب وکړ؟ ولې دا مراسم یې لغوه کړل؟ د چې څنګه ولې حقیقت په څه کې دی په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله احمدزي د وژل کېدو تلین غونډه لغوه شوې ده. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د تلین غونډې کمیسیون په یوه اعلامیه کې ویلي ټاکل شوې وه چې سبا شنبه د میزان په 15 نیټه د لوی جرګې په تالار کې د نجیب الله د وژل کېدو تلین غونډه جوړه شي. د یاد کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د معلومو او نامعلومو دلایلو له امله په دې تالار کې د دې غونډې د جوړېدو مخه نیول شوې ده. د دغه کمیسیون غړو ویلي د هېواد د سیاسي قانون پر اساس د داسې ناستو جوړول د خلکو حق دی، خو په دې ډول مخنیوی د بیان د ازادۍ د محدودیت معنا لري. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو د لوی جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله احمدزي د وژل کېدو د تلین غونډې د جوړېدو سره مخالفت ښودلی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که ما دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت دلوی الله پامان.